جناب صدر او ماته مخامخ اوسئ پښتنو مسلمانانو السلام علیکم. ټول نه اول دا جانځې استاد بیا مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې دا خوشحالي په خیر باندې چا پر سر ته ورسي او کلام ورکوم چې خپلو بچیو یې ډېر عزت کړی دی، خپلو بچیو یې ډېر عزت کړی دی، نو بیا مثال چې د خپل پلار او مور عزت کړی دی. که معاملات نه وګورئ ټول ګردن دي، که معاملات نه وګورئ نو ټول ګردن مونږه اکثر په عبادت کې خیانت کړی دی. مونږه د مړداش د جیبونو د پیسې وباسو، مونږه د مړداش د جیبونو د پیسې وباسو، مونږه د مړ د مال داسې حفاظت کړی دی. اوس د وطن بارې او خاوره ډکولی شوې، اوس د وطن بارې او خاوره ډکولی شوې، په ناجایزه طریقو مو تجارت کړی دی. مونږ له دوه کسه جنګو لړو څه کار نه ښکاري، مونږ له دوه کسه جنګو لړو څه کار نه ښکاري، موږ د دوو سړو په مینځ کې شرارت کړی دی. اکثر په درې رکعات کې کیږي یا پنځم له پاسه موږ د اردو باندې جومات کې عبادت کوو. اکثر په درې رکعات کې کیږي یا پنځم له پاسه موږ د اردو باندې جومات کې عبادت کړی دی. مطلب پرست یو، موږ د بیټ او د اټین پیژنو، موږ د غرض په نیت اکثر شمولیت کړی دی. مطلب پرست یو، موږ د بیټ او د اټین پیژنو، موږ د غرض په نیت اکثر شمولیت کړی دی. چا ممل لوټ کړو، چا دوټ کوبېږو، په دې وطن د داسې خلکو حکومت کړی دی چې د نړۍ د ترقۍ خیال په زړه کې نه وي. ما د هغې خلکو په لره بغاوت کړی دی. پښتو به څنګه روکوي دا د پښتو قاتلان، پښتو به څنګه روکوي دا د پښتو قاتلانو پښتنو د سپوږمۍ لوري ته الوت کړی دی. څوک چې مې ژوند دي نو په دې خاوره اغیار نه بلم، ما د اسلام پښتو په غېږ کې تربیت کړی دی. څوک چې مې ژوند دي نو په دې خاوره اغیار نه بلم، ما د اسلام پښتو په غېږ کې تربیت کړی دی. نن مې هغه خلک په لاره کې پرېږدي احساسه، په ټول نن مې هغه خلک په لاره کې پرېږدي احساسه، په کومو خلکو چې ما ټول به غیرت کړی دی.